د چین د وارداتو شپږم نړیوال نندارتون د روانې میاشتې له 15 نیټې څخه پیل او تر 10 پورې به د چین په شانګهای کې دوام ولري. په دغه نندارتون کې د افغان سوداګرو په ګډون د 154 هیوادونو، سیمو او نړیوالو سازمانونو مېلمنو او څه باندې 3400 تصدیو ګډون کړی دی. د معلوماتو له مخې په دې نندارتون کې افغان سوداګرو د خپل نورو تولیداتو ترڅنګ جلغوزي هم نندارې ته وړاندې کړي دي. د تیر کال نسبتا څه کال کار ښه دی، په دې ښه و چې مال کم و لاړه ټول چین ته، او پروس کال څه ډېر و حاصل ډېر و او رافت لاره ډېر کم و، یوازې چین و. زما یو ورور دی فعلا په چین کې دی او ما ته لاړ دی په نندارتون کې ګډون کړی. نندارې ته به جلغوزي وړي او زموږ اصلي هم د کاروبار هم جلغوزي، فعلا هم د جلغوزي وړي نندارتون ته. د جلغوزیو افغان سوداګر عبدالحد چې دمګړی په پلازمینه کابل کې د جلغوزیو د سرای رئیس دی وایي هر کال چین ته له دغه هیواده 15,000 ټنه جلغوزي صادریږي. نوموړی زیاتوي د شانګهای سږنی نړیوال نندارتون به د افغاني تولیداتو د بازار موندنې په برخه کې لا ګټور تمام شي. دمګړی زموږ ډیر صادرات چین ته دي، نو چین خو زموږ سره سالانه 15,000 ټنه هغه لري، قرارداد لري که نه، هغوی خپل ضرورتونه دومره دي. نور داسې ملکونو ته ځي 100 ټنه 200 ټنه، نور ملکونو ته هم ځي داسې کم اندازه باندې ځي. موږ په دې هیلې لرو، هیله نه لرو، هیلې لرو. یو چین نه دی چې ټولو دنیا ته موږ باید خپله دا هیلې لرو چې باید لاړ شو د خپل حاصلات دنیا ته وښایو چې زموږ داسې حاصلات دي، داسې کیفیت لري. دا خو زموږ ارمانونه دي باید او خدمت ته زموږ د خپل وطن دپاره او د خپل ملت دپاره. خو یو شمېر افغان سوداګر بیا وایي چې افغان جلغوزیو د ښه خوند او ښه کیفیت له کبله په نړیواله کچه ښه نوم خپل کړی او حکومت باید د شانګهای د نړیوال نندارتون په څیر په ورته نورو نندارتونونو کې دوی ته د ګډون زمینه برابره کړي ترڅو افغان جلغوزي نورو هیوادونو ته هم صادر شي. ښه والی خو یې دا ده چې د افغانستان جلغوزي یو خاص خوند لري. دا یو نیک کار دی چې زموږ د هیواد جلغوزي نورو هیوادونو ته هم صادر شي، مالیه پرې راکمه کړي. دا چې دوبۍ او اماراتو ته هم لاړ شي نو ډېر به ښه شي. د شانګهای نړیوال نندارتون په نړۍ کې لومړی نندارتون دی چې د دولت په کچه د وارداتو په موخه ترسره کیږي، چې پکې د ګډون کوونکو هیوادونو، سازمانونو او تصدیو شمیرې ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې دي. ویل کیږي چې دغه نندارتون هم د چین د ورخلاصون د جریان شاهدي ورکوي. عبدالله حیدرزی، CMG، کابل.